السلام علیکم. په نن ویډیو کې مې د یو داسې اپلیکیشن راوړی که صرف دا یو اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دننه ډېرې زیاتې ضروري او لازمي اپلیکیشن میلاو شي چې دا عام طور کوم په خپل موبایل کې دا ټول انسټالو نو موږ نشو انسټالولی ځکه دا ډېرې زیاتې اپلیکیشن دي. زموږ فون میموري به ورسره هم ډکه شي او زموږ موبایل به هم خین کوي. خو دا اپلیکیشن زموږ په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. مطلب دا اپلیکیشن د سره پاره دي تاسو ته ښکاري دلته په دې کې تاسو ته ټارچ هم میلاو شي. دا خو عام طور په موبایل کې هم وي. ورسره بلینک کیمرا، نوټس، دلته فایل ترانسفر، میوزیک ګروپ، سی سی ټي وي، کنټرول فون، دلته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې تاسو ته په دې کې ډېر زیاته څیزونه میلاو شي چې هغه ستاسو مطلب عام طور په موبایل کې نه وي. دلته تاسو ته ښکاري کمپاس، ورسره لږ تاسو وګورئ سپیډ میټر، ډېر زیات لازمي او ضروري څیزونه به تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دننه میلاو شي چې دا تاسو په هر ټایم کې استعمالولی شئ په دې اپلیکیشن کې دننه او ستاسو غټ ضرورتونه به دا حل کوي. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیات اپلیکیشن تاسو ته میلاویږي. مطلب تاسو په یو ځای کې ګرځئ او تاسو غواړئ چې زه خپل قدمونه شمار کړم هغه تاسو د دې اپلیکیشن مدد سره کولی شئ. داسې تاسو ته ښکاري په دې کې به تاسو ته ټولې ضروري اپلیکیشن میلاو شي. ډېر زیاته کمال ډک اپلیکیشن دی. په دې یو اپلیکیشن کې به دننه تاسو ته ټولې اپلیکیشن میلاویږي. نو دا کوم اپلیکیشن دی څنګه موږ دا په خپل موبایل کې انسټالوو دغه ټوله طریقه تاسو درښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل یې سبسکرایب کړلی چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي. نو ملګرو دا یو اپلیکیشن دی تاسو به څه وکړئ فرسټ اف آل به دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم دا تاسو انسټال کړئ دا به دا رقم اوپن کړئ. په دې کې دا ټول ډېر زیات لازمي او ضروري اپلیکیشن دي. که تاسو په دې کې بعضې اپلیکیشن نه پیژنئ تاسو چې کومې پیژنئ نو هغه پکې تاسو استعمالوئ. نور خلک به داسې وي چې هغه تاسو چې کومې پیژنئ هغه به نه پیژني، هغه به ځان د بل یو مقصد دپاره استعمالوي. ځکه چې په دې کې ډېر زیات اپلیکیشن دی. د چا یو اپلیکیشن په کار راځي، د چا بل راځي. نو تاسو هر یو ملګری دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ستاسو ضرورتونه دا په اسانه طریقه باندې حل کولی شي. مطلب زه وغواړم چې په یو ځای کې زه په یو کلاس کې ناست یم، ما سره کاپي نشته، زه په کاپي کې لیکل نشم کولی، نو په دې کې زه لیکل سیو کولی شم. تاسو ته ښکاري که زه په دې باندې کلک کړم په دې کې دننه لاندې دا پلس نشان راغی. که زه بیا په دې باندې کلک کړم نو تاسو ته ښکاري بره دلته زه په دې کې اوس هر شي سیو کولی شم. تاسو ته ښکاري زه ټایټل ورکولی شم. مطلب زه دلته یو ټاپک کوم او د هغې نوم دی سیل تیوري. تاسو ته ښکاري نو زه به هلته سیل تیوري بیا لاندې زه چې څومره لیکل هم غواړم زه به هغه لیکل دلته ټول وکړم. تاسو ته ښکاري دا شان تاسو په دې کې څومره لیکل چې هم تاسو غواړئ تاسو دلته هغه دومره لیکل سیو کولی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې مکمل لیکل وکړو بیا تاسو دلته لاندې سیو کولی هم شئ، ډاونلوډ کولی هم شئ، نور لیکل پکې هم شئ کولی. ډېر زیات مختلف کارونه پکې تاسو کولی شئ. تاسو ته ښکاري کلرونه ولا هم تاسو چینج کولی شئ. هر کار پکې تاسو کولی شئ. بیا به یې سیو کوئ څنګه راغلی باره سمپل. تاسو ته ښکاري د تیر نشان ته لاندې شو کېږي، تاسو به تیر نشان باندې کلک کړئ دلته. نو زه به بیا دا لاکم. تاسو ته ښکاري دلته دا پایله چې کوم دا به ډاونلوډ شي تاسو سره به سیو شي. ورسره دلته تاسو ته بل یو شیر نشان هم درکوي. تاسو ته ښکاري د شیر نشان باندې که تاسو کلک کړئ نو په دې کې دننه دلته تاسو ته به دا کاپي ورسره شیرینګ هر چیز به تاسو دلته شو شي. تاسو د خپلو ملګرو سره شیر کولی هم شي. د دې نه بغیر که تاسو دلته سایډ ته کلک واخلئ په دې آپشن باندې نو هر چیز به تاسو سره واپس ختم شي. دې نه پکې تاسو نور لیکل کولی شئ. که تاسو په دې آپشن باندې کلک کړئ تاسو ته ښکاري دا کوم چې دوه نشانونه دي دا څومره لیکل چې تاسو کړي دا به ټول کاپي شي او تاسو په بل ځای کې هم د ځان سره سیو کولی شئ. د دې نه بغیر که زه دلته تاسو نور اپلیکیشن وښیم په دې کې به تاسو ته کمپاس یا دغه شان سپیډ میټر، سی سی ټي وي، وای فای کار تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې به تاسو ته ډېر زیات کمال ډک اپلیکیشن میلاو شي. بیا ریمایندر اپلیکیشن چې کوم دی په دې کې هم شته. که تاسو په دې کې څه لیکل وکړئ او په دا په ټایم باندې کوئ دا به تاسو په هغه ټایم باندې دا در په یادوي په کوم ټایم چې هم دا تاسو په ټایم کوئ. تاسو ته ښکاري دا تاسو په کم ټایم باندې هم ودروئ نو تاسو ته ښکاري بیا به څه وکړئ سیډ ریمایندر په هغه ځای باندې دا په ټایم کوئ. نو څنګه چې تاسو ته یوه ګړۍ اواز کوي نو هغه شان به تاسو دا اواز وکړي. تاسو چې پکې څه لیکلي وي هغه به تم شو کړي نو تاسو ته پته ولګي چې ما په دې ټایم باندې دا کار کوو. بیا سیګنل سټرینث والا اپلیکیشن په دې کې هم شته. دې په مدد سره تاسو خپل سیګنل سیوا کولی شئ. بیا فات ټریکر په دې کې هم شته. مای لوکیشن پکې هم شته. بیا که تاسو په دې کې لاندې وګورئ نو بارکوډ ورسره او کیو آر کوډ چې کوم دی به هم تاسو ته دلته میلاو شي. کلر ډیټیکټر دې نه وغیره ټیکسټ تاسو ته ښکاري دا تاسو دلته ټیکسټ ریکګنیشن تاسو هم کولی شئ. موشن کیمرا پکې هم شته. میرر نایټ ورسن یعنی د شپې په ټایم کې تاسو موبایل استعمالوئ د هغې لپاره تاسو دا اپلیکیشن یوز کولی شئ. ورسره کیمرا سکینر چې کوم دی هغه پکې هم شته. په دې په مدد سره تاسو دغه رقم مختلف لیکل سکین کولی شئ. هغه لیکل چې تاسو مطلب تصویر ته وباسئ نو هغه به یو داسې موډ ته راشي لکه تاسو چې د ګوګل نه یو تصویر ډاونلوډ کړی وي یا د بل ځای نه بلکل صفا او کلیر به ښکاري. بیا به داسې نه وي چې هغه په یو عام کاغذ باندې دي. دغه شان هټ ریټ چې کوم دی هغه پکې تاسو کتلی شئ. تاسو ته ښکاري دلته دې کې ورسره سټیپس چې کوم تاسو کاونټ کولی شئ چې زه څومره ګرځم.
چې لاندې تاسو ته ښکاري په دې کې ډېر زیاتې لازمي او ضروري اپلیکیشن دي. هغه ټول اپلیکیشن په دې کې شته دي کوم چې عام طور مطلب موږ استعمالو. تاسو ته ښکاري سکرین ریکارډر پکې هم شته دی، ورسره سټاپ موشن، انیمیشن، ورسره پینټ. تاسو ته ښکاري په دې کې ډېر زیاتې اپلیکیشن دي. ورسره دا اپلیکیشن چې کوم دی دا پکې هم ډېر زیات کمال ډک اپلیکیشن دی. ټیکسټ ټو سپیچ که تاسو په دې کې لیکل وکړئ نو هغه به خبرو ته بدل شي. خو ګمرګر امید لرم نننۍ ویډیو به هم خوښ شوي. که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.